د کابل ولایت په خاک جبار ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ له لوري د یو منځني ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. دغه ښوونځي مخکې معیاري ودانۍ نه درلوده او زده کوونکو په ستونزمنو حالاتو کې زده کړې کولې. د خاک جبار ولسوالۍ د رهبرۍ د پوهنې امریت په همکارۍ او د خاک جبار خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښوونځي په دغه ودانۍ کې د سیمې سلګونو زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د مکتب چې د بیبي عایشې رضی الله عنها په نوم باندې نومول شوی ده او بنیاد تأسیس یې د موږ او تاسو د خاک جبار د خیریه بنسټ په لګښتونو باندې په همکاریو باندې شوی. الله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې بدلي ورنصیب کړي. ډېر خلک به وي، ډېر ارګانونه به وي، هغه خدمتونه کوي په مادي لحاظ، چاته به کورونه جوړوي، چاته به اوړه ورکوي، چا سره به نورې مرستې همکاریانې کوي. او دغه مرسته چې موږ او تاسو دلته خلک تربیه کوو، خلک صحیح لارې ته جوړوو، دا بنیادي او معنوي خدمت هر وخت او هر چیرته چې یوه ټولنه په تعلیم باندې سمباله سي، هغه ټولنه کې مشکلات کم وي. د خاک جبار ولسوالۍ د خیریه بنسټ د دې ستر خدمت چې د معارف په بخش کې موږ ته وړاندې کړی دا ورنه مننه کوو او الله جل جلاله دې ته توفیق ورکړي. نو چونکې دغه تعلیم او تربیه دا د هیواد زمونږ اشد ضرورت. خاک جبار خیریه بنسټ خپلو تعهداتو ته، خپلو اصولو ته پابند ده او په دې لاره کې حتی المقدور خپل قدمونه اوچت کړي. چې یوه بیلګه یې همدغه مکتب ده، شاګردانو ته یو سرپناه موجوده ده، هغه د احاطه ورته سوې ده او اوس هغه کوم ضرورت چې دي، اولیه ضرورت چې دي، حتی امکان چې دي، کوم امکانات چې دي، هغه میسر سوي دي. همدارنګه د یاد خیریه بنسټ په مالي مرستې سره د یو بل منځني ښوونځي د بام اوسپنیز چت چې د بارانونو له امله زیان شوی او هم د همدې خیریه بنسټ په مالي ملاتړ بیرته ورغول شو. د ملا عمر منځنی ښوونځی چې مخکې ډېر مشکلات درلودل، تقریبا د 2 اطاقونو اینپوش چې هغه اوښتی و، نو کله به چې باران کېده په باران کې به اینپوش د اطاقونه اوښتی و، باران کې به ډېرې اوبه راتللې، موږ ډېر مشکلاتو سره ولو، سیمپونه به هر وخت له اوبو نه ډنډ و. بیا موږ د خاک جبار خیریه بنسټ ته وویلو، نو خیریه بنسټ هغه کارمندان چې وو هغه بیا دلته راغله او دغه اطاقونه یې وکتله، نو بیا دوی موږ سره ډېر کومک او همکاري وکړله، موږ ته 2 اطاقونه جوړ کړل. د سیمې اوسیدونکي او د پوهنې مسؤلین د دغه مرستو هرکلی کوي او وایي خیریه بنسټونه او شتمن هیوادوال د هیواد د بچیانو د سالمې روزنې په برخه کې همکاري وکړي تر څو په ځان بسیا او پرمختللې ټولنه ولرو.